سلامونه قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اوریدونکو نن درته یوه مینې ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. د شهادت په ګوته یې پیاله د کونډې په ذریعه تاوبله. عصمت ته یې مخ کړ. زه یو نظر لرم. عصمت له غړپ وروسته پیاله لاس کې ونیوله. د اورېدلو لپاره یې ورځې تندي ته وغځولې. جواد وویل ګوره اول مې واوره بیا وروسته راغږېږه. زه وایم د اسد د پام بدلولو لپاره هغه باید رنډۍ خانې ته بوځو. کیدای سي له مینې یې زړه تور سي او نور به داسې سربداله نه ګرځي. یار وخت ډېر وسو دا دې کال ته نږدې ده چې مینه یې واده سوې او هغه ورځ تر بلې خرابېږي. کوم څه نه و چې موږ د اسد لپاره ونه کړل. وګوره اته نه میاشتې کېږي چې د ښار هر پارک او کوڅه پرې ګورو خو تاثیر یې پرې نه دی کړی. اوس ته ووایه. عصمت لن ځواب ورکړ. ډېر چټي فکر دې کړی. بیا یې پاتې پیاله خولې ته پورته کړه. له غړپ وروسته یې په اشاره ورته وویل ځان ته پیاله ډکه کړه. جواد بیا د پیالې خوله بنده کړه. شېبه وروسته یې له خپلې مخې یو څنګ ته وخوړوله او زیاته یې کړه. همدا ځای دې نه ښه وي. ما په نن زمانه کې داسې مین نه دی لیدلی او که په اسد څه وسو بیا ته له مانه خفه نه سې. عصمت رانیغ سو خو په خبرو کې جدي ښکارېده. یاره ته څه په ګډو وډو ساري یې. اسد یوازې ستا ملګری دی او بیا ته ملا ته د شرابو صد کوې. هغه د عاشقۍ تر څنګ یو ایمانداره ځوان دی. که زه یې ومنم هغه یې نه مني. پوهېږم چې د هغې جدایي ځپولې خو څه وکړو. موږ ټولې هڅې وکړې آن وګوره ښار ته مو راوستي. دلته مې په خپله حجره کې دېره کړ. شپه او ورځ یې د پام بدلولو په هڅه کې یو. اوس هم زه ملامت یم. جواد وویل چغې مه وهه. زه درته همدا خبره کوم. زنا داسې عمل دی چې د انسان له بدن نه د مینې ټوله نشه وباسي. زه وایم چې دا مینه یې له دماغو والوځي او موږ ته پخوانی اسد په لاس راسي. عصمت ورته وویل خو یاره دا ډېره لویه ګناه ده. که دا کار هغه وکړي په ګناه کې یې موږ ورسره شریکان یو. جواد وویل په مینه کې ټینګار زموږ ځواک نه بلکې موږ کمزوري ښایي. اسد کمزوری سوي اوس به مو هره خبره مني. خالي پیاله یې تر پتنوسه نږدې کړه. ویلې وبه ګورو. نن شپه یې سر درد کاوه ځکه مې حجره کې ځان ته پرېښودې. له یو څه بحث وروسته دواړو په موبایل کې سترګې ښخې کړې. شپې ورځې ته ښه راخلاص وویل او خپله په مخه لاړه. د سهار شین چای څښلو وروسته په بېګانۍ موضوع بیا سره وغږېدل. جواد ورته وویل ما بېګا اشرف ته میسج کړی و. نمبر یې رالېږلی اوس به ورته زنګ ووهم. زنګ یې ورتېر کړ. له سلام کلام وروسته جواد ورته خبره ور یاده کړه. د رنډۍ مالک وویل تاسې څو کسه یاست؟ جواد زیاته کړه موږ خو 3 کسه یو خو کار یو کوي. هغه وویل ما ته څه مشکل نه لري. نوی شی دی خوشحاله به مو کړي. جواد په تلوار ورته وویل ښه سمه ده ادرس دې راکړه. مالک وویل ادرس اسانه دی خو د یو پروګرام 4 زره اخلم. خبرول شوي چې بیا دلته شور ماشور نه منم. جواد وویل سمه ده هغه مشکل نه لري بیا درته زنګ وهم. اړیکه یې پرې کړه خو عصمت خندا واخیستي. جواد هم ورسره ملګرتیا وکړه. ښه شېبه یې پرې ګپ جوړ کړ. وروسته روان سول. 10 دقیقې بعد اسد ته ورسېدل. له ښه راخلاص وروسته دواړه د اسد خوا ته کېناستل. اسد په خپلو وریښمنو ویښتو کې ګوتې پورته تېرې کړې. غټې سترګې چې لاندې حلقې یې سرې معلومېدې. دوی دواړو ته یې په خوږ نظر وکتل. ښکلې مخ یې مسکا محاصره کړ. په کراره وغږېد څه خبره ده بیا مې کوم خوا ته وړي که څنګه؟ او پوهېږي بېګا په خوب کې مې هغه د خدای په قدرت جوړه سوې نه پي. جواد یې خبره غوڅه کړه. پوهېده چې دی بیا د سیلاب او د هغې کیسه کوي. ور زیاته یې کړه اسده ګوره موږ تا نن داسې ځای ته بوځو چې تا یې تر اوسه فکر هم نه دی کړی. اسد له خندا سره نیم وځغېدی لکه چې زندان ته مې وړي که څنګه. درې واړو وخندل. عصمت دیوال ته تکیه سو. نه یاره له دې نه هم بدتر دی خو ستا لپاره شدید زموږ په فکر. اسد وویل
یارانو ما د ژوند له خوږو سره خدای پامانۍ کړي، اوس زه له دوزخ نه هم نه ویرېږم. جواد پوه شو چې دی اوس موږ د یارۍ په نشه کې غږېږي، خو باید خلاص ورته ووایم. عصمت ته اشاره وکړه او د نه کولو خبره یې د ژبې سر ته راوسته او قرار یې پوکی ورکړ. اساده دا ځل موږ ته د یوې رنډۍ خواته بیایو. همدومره یې وویل، خو د مخ رنګ یې وتښتېدی، نور د ویلو ځواک یې نه درلود. اسد د لاس د ګوتمۍ سره مشغول و، پرته له دې چې په قهر سي او یا ورته وګوري. په ارامه یې لنډه جمله بیان کړه: مینه باید نیکمرغي راولي، نه ناروغي. جواد ته خو دې خبرې مرګ ورکړه، خو عصمت رانیغ سو. منم چې دا لار غلطه ده، خو ستا د ویاړ لپاره وایو، ته باید خوشحاله واوسې. اسد له ګوتمۍ سره لوبې کول پرېښود، بره یې ورته وکتل. د ویاړ ورځ که یوه ورځ وي، خو د بدنامۍ له 100 کالو ژوند غوره ده. ته چې څه ته د ویاړ په نظر ګورې، هغه ویاړ نه دی وروره، بدنامي او بدنومي ده، هم دلته او هم هلته. د شهادت ګوته یې پورته ونیوه. دا چې جواد یې د راضي کولو ژمنه کړې وه، نو په ځان کې یې بیا قوت را پیدا کړ، خو بل ډول په غوسه وغږېد. اسده که را سره لاړ نه سوې، قسم دې په ټول عمر به دې ونه بخم او نه به در سره وخندم، ما هم مړ وبوله. اسد په لومړي ځل دومره لویه خبره واورېده. د دوی په یارانه کې تر اوسه داسې نه وه سوي چې یو بل دې په معمولي خبره خفه کړي. دا نو ورته ګرانه تمامېده، ځکه چې کتل یې دوی ما سره څومره خفه دي، اوس دا ناروا هم زما لپاره کوي. زه د خپلې مینې ګناهګار یم. ویلې سمه ده، شور مه جوړوه، ځم در سره. دواړو درې غېږ په یوه خندا کې تاو کړه. شېبه وروسته د جواد په موټر کې بیرته سپاره سو او د رنډۍ مالک ته یې زنګ وواهه. ویلې زموږ تر تګ او راتګ پورې باید هېڅوک نه وي. دا چې د رنډۍ مالک د پیسو اورېدلي وو، په خلاصه سینه یې ورته شبه کړه. نن چې په اسد کوم قیامت راتلونکی وو، په دې هېڅوک نه پوهېدل. د ښار ګڼه ګوڼه مخ په زیاتېدو وه او خاموشي تر خپو لاندې کېده. د ادرس سره سم مخ ته تللي وو. د ښار لږې څنډې ته د خام کورونو کوڅه کې یې د یوه کور ورته څو ضربې ورکړې. ور ژر خلاص و، مخکې له ښه راغلاست یې په کور ننویستل. د رنډۍ مالک په کوڅه کې سر ښکته پورته تاو کړ. ژر شاته سو، دروازه یې بنده کړه او همدلته لنډې کوټې ته یې دننه کړل. کوټه کې 3 کسه خاموشه وو او یو غږېده. خبرې یې دوی ته ډېرې عجیبې او نوې ښکارېدې. اسد خپل سر ښکته اچولی وو. جواد وویل: موږ ته یې څه چې پیغله او یا نوې ده، زموږ دا یو ملګری لږ د زړه ناروغه دی، بس دا مو راوستی. سړی باقي موږ به دا کار نه کوو. د رنډۍ مالک د لاس په خوځولو قناعت بخښونکی وغږېد: تاسې له ځانه لیوني مه جوړوئ، داسې نجلۍ په ټول ښار کې نه پیدا کېږي. یو خوا ښایسته او بل خوا ډېره نرمه ده. زه خو وایم درې واړه په وار وار ورسي، سبا به ارمان کوي، خو بیا داسې شی نه میلاویږي. عصمت یې خبرې ونیولې: ګوره موږ وایو چې یو کس دی، بس یو دی، ته اوس د پیسو لپاره راته د غر نه غوښه مه جوړوه. ملک وویل: سمه ده، خو تاسې به باغ تېرېږي او مڼې نه خوري. بیا داسې وکړئ، زه د یو پروګرام 4 زره اخلم، پیسې راکړئ او ملګري مې ورولېږي، هغه ستاسې شی اماده دی. جواد ژر جیب ته لاس کړ، له بټوې نه یې غټ نوټونه جلا او سړي ته یې لاس کې کېښودل. سړی موسکی سو، نوي نوټونه یې له نظره تېر کړل او اسد ته یې وویل: ورځه ځوانه، د ځوانۍ مستي دې وباسه. اسد ملګرو ته وکتل. هغوی د سترګو په اشاره ورته وویل چې ورځه. د رنډۍ مالک کړکۍ ته مخ کړ. هغه مخامخ کوټه ده، ورځه ورځه ښه ډاډه ورسه. اسد ورته بد بد وکتل، خو ملګرو یې دیکا کړ. دی له کړي ژمنې په شک دی هم نه سو، مات پورته سو. د کوټې له وره په وتو چې عصمت د رنډۍ مالک ته وویل: که هر څومره وخت یې ونیوه، مزاحمت به ورته نه کوي، زه د هر ساعت 2 زره درکوم. هغه ورته په سینه غبرګلاسونه کېښودل. اسد له کوټې زړه نازړه قدمونه واخیستل. مخامخ له کړکۍ نه پرې د ولاړې پیغلې نظر ولګېدی. د بدن وینه یې ګرمه سوه، د زړه ضربان یې ان په خپله اورېدل. د سترګو اوښکو یې ځان لوېدو ته اماده کړ. یو قدم شاته سوه، لاړ غبرګلاسونه یې خولې ته یوړل او کلکه یې بنده کړه. پوهېدله چې چیغې مې تر 8 اسمانه رسي.
غاښونه یې داسې کړسېدل لکه ماشوم چې یخ وبهي. په بنده بنده ژبه ګویا سوه. خدایه مینه مې په داسې ځای کې وینم چې کتل یې راته ډېر ښکاري بې خونده. را روان کس نه هم هغلته ساه واخله، یا خو ما کړه له همدې ژوند نه بې ژونده. دا هغه نجلۍ ده چې مینې یې اسد تر دې ځایه راوستلی و. اسد د انګړ منځ ته راورسېدی. نجلۍ یو دم منډه کړه، پر کړکۍ یې پرده خوره کړه، ور یې بند کړ، شاته راغله. له کړکۍ یې بیا بهر وکتل. اسد رانږدې کېدو کې و. د المارۍ تر څنګ پر سینګار میز پروت، د میوو د کاپ تر څنګ چاکو ته پام سو. تیزه تاوه سوه، چاکو یې راپورته کړ، څوکه یې سترګو ته نیغه ونیوه. اسد دروازې ته ودرېدی، خو زړه یې نه کېده چې دروازه ووهي. د نجلۍ خبرې کتلانه سوې. اوښکې یې په ورغوي پاکې کړې او چاکو ته ګویا سوه. په یاد ولره که اسد زما غوښتونکی سو، نو ته ځان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د چړې خوی پیدا نه کړې. باید چټک کار وکړې، یو به حتما له منځه وړې. له دې سره دروازې یوه کراره ضربه وخوړه. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې برخې د الله په امان.